انډریو ټیټ مسلمان شو. انډریو ټیټ دی څوک؟ یو شخص چې د ډیر زیات ګوګل سرچونه د هغه باره کې شو، زیات د ډونالډ ټرمپ نه، جو بایډن نه او همداسې نور حتی ایلون ماسک نه. انډریو ټیټ د مختلفو ویناګانو سره هغه ډیر زیات مشهور شو. هر ځای کې کلیپونه تاسو لیدلی دي، په ایسټ کې، په ویسټ کې، په هر ځای کې هغه ډیر زیات مشهور شوی دی. انډریو ټیټ یو څوک و چې به غرب همیشه د پاره غوښتل چې هر یو نر همغه شي. مثلا باید ته پیسهدار اوسې، ښځې نه ډېر چاپېرې وي او خاندان ولري، ښه باډي ولري، یو ښه موټر ولري، ښه خپل ټیکسونه ورکړي آن ټایم او په جریان کې مړ شي او بیا په تخت کې ورته ولیکو چې هی ډایډ ان پیس، دا په امن کې مړ شو. نه پوهېږم چې امن او مرګ څه رقم سره یو ځای کېږي، خصوصا د غربي فلسفې نه. لیکن دا د هیچا تقاضا نه وه چې هغه مسلمان شي، ځکه یو څوک ولې باید مسلمان شي د هغوی په نظر باندې چې هر څه په دنیا کې لري. مسلمانان خو اخل دي، کوم چې شاته دي، کوم چې اقتصادي خراب دي، صحي خراب دي، دغه مسلمانان دي. یعنی د غرب کې، یعنی غرب چې غرب ته ووایي ته څه رقم سړی ستا تقاضا ده، یعنی څه رقم سړی سره انسان باید څه رقم شي، تا ته کېدای شي انډریو ټیټ ښودلی وی چې دغه شی ته باید شي. لیکن همغه شی سړی اسلام قبلوي. الله اکبر. الله دې په دې دین کې هغه محکم وساتي او د دین یو وسیله د استفاده شي تر څو پر دین خلک ته هم ورسیږي، ځکه دین د دنیا جواب دی. دین د انسانانو د مشکلاتو حل لاره ده. دین د انسانانو دپاره رڼا ده. راځو دویمه خبرې دپاره. کېدای شي بعضې خلک فکر وکړي الله اکبر انډریو ټیټ مسلمان شو، دې دپاره اسلام به ډېر ترقي وکړي، اسلام ته ضرورت. نه، دا غلطه خبره ده. انډریو ټیټ ته اسلام ضرورت و، لیکن اسلام ته انډریو ټیټ ضرورت نه دی. اسلام به وي د انډریو ټیټ سره او انډریو ټیټ نه بغیر به اسلام یو دین وي چې هغه به قبول وي ټول انسانیت ته او الله ته به قبول وي. ان الدین عند الله اسلام. واحد لاره چې الله ته قبول دغه اسلام ده. دویم یو موضوع ته متوجه شي ورونو خویندو، دا څنګه چې په نورو مذهبي سهرې یا مثلا یو انسان که هغه سیاستمدار دی، عالم دی، چې هر څه دی، که هغه عیسوي دی، هندو دی، چې هر یو څوک دی، دوی چې کله هم په اسلام باندې ریسرچ وکړي اسلام قبلوي. لیکن اسلام په تاریخ کې به دا هیڅ کله ته پیدا نه کړي چې یو اسلامي عالم چې څوک واقعا علم لري، یو خو په نوم عالمان دي را پیدا شوي دي، زه عالم یم، زه ملا یم، زه فلان کې یم، زه بیستان کې یم، هېڅوک خبر نه دي، ادرس چې دی پوښتنه ترې وکړه، دوه اسلامي احکامات پوښتنه کوي، یا دین دي، دا نه. واقعا اسلامي عالم اسلامي تاریخ کې اسلام نه دی پرېښی، عیسوي شوی نه دی، ملحد شوی نه دی، یهودي شوی نه دی. ولې؟ دا ډېره مهم پوښتنه ده او سړی باید دا پوښتنې باره کې پلټنه وکړي. حتی یو سیاستمدار په نیدرلینډز کې چې کتاب یې لیکو د اسلام په خلاف باندې او د کتاب موضوع کې ریسرچ کو، جوون ون کلاورن، هغه په دې نتیجه چې اسلام حق دی او خپل کتاب یې بند کو او اسلام یې قبول کو. الله اکبر. یو کس د پارلمان غړی دی او دا اسلام قبلوي. همداسې یو نه موږ میلیونهاو مثالونه لرو چې اسلام په خلاف غوښتل چې کار وکړي، اسلام یې لوستو او بیا اسلام یې قبول کړی دی. نو دا ډېره یو مهمه پوښتنه ده. دا ثبوت کوي چې اسلام یو حق دین دی. اسلام هغه دین دی چې خلکو ته جوابونه ورکوي. هر یو پوښتنه چې خصوصا د ژوند مهمې پوښتنې موږ دلته ولې یو، چا پیدا کړي یو، دلته کوو څه شی، چېرته ځو، مرګ نه بعد څه کېږي، ځکه مرګ فقط یو ټرانزیشن دی. اصلي آینده زموږ د مرګ نه بعد شروع کېږي. چې کله خلک د آینده پلان تړي باید مرګ نه بعد یې وتړي. یو ډېر مهم پوښتنه دویم دا ده چې ځوانان اکثر نن سبا متاسفانه دوی د ژوند ترقي په داسې ګوري، ژوند ترقي څنګه ګوري چې زه باید ښایسته اندام ولرم، ښایسته موټر ولرم، لږې پیسې ولرم، قصه ختمه. دا د ژوند ترقي نه ده ورونو خویندو. د ژوند اصلي ترقي دا ده چې تا نه الله راضي وي، او چې کله تا نه الله راضي وي والله ته په دنیا کې هم کامیابی. او عزت په مادي شیانو کې نشته دی بلکې معنوي شیانو کې دی. او زه به کولی شم د خدای بلا قصې تاسو شریک کړم، لکه څنګه چې عمر بن خطاب دننه کېدو جروسلم ته او معاذ بن جبل ته وایي چې یا عمر بن خطاب ته په دې کالیو کې څنګه دننه کېږي، ستا کالي خو ټول چون سفر یې کړی و، د خټو دي، شکېدلي دي. نو معاذ بن جبل داسې ژړک ورته ورکړو، ته ویل زموږ عزت په اسلام کې دی، د اسلام تعقیب سره موږ عزت پیدا کړو، دغه موږ بې عزته کېږو، په کالیو په دې شان زموږ عزت موږ ته لاندې راکړی، زموږ دا کوم عزت چې دی په اسلام کې دی. نو متاسفانه نن زه به ځوانان وګوري چې کله غربي نړۍ ته لاړ شي، نور دنیا ته راشي، یو ځوان ما په مالیزیا کې ولید، نوم دې څه شی دی؟ افغانو. وایي سام. من اعوذ بالله، د افغانستان کې خو ما کله هم سام نه اورېدلی. اصلي نوم یې هغه سمیع الله و، لیکن دې دپاره چې د خلکو منځ کې خپل ځان په ځای په ځای کړي نوم یې سام کړی دی. عجیب. کفار راځي، هغه کفار چې میلیونران دي، بیلیونران دي، عالمان دي، ساینسدانان دي، اسلام قبلوي، او زموږ مسلمانان دې دپاره چې کفر راضي کړي خپل نومونه شارټ کوي. زه نه پوهېږم ته څنګه دا پوښتنه الله ته جواب کړي چې تا ولې د خپل نوم شارټ کو، ولې د خپل نوم نه الله وباستو. الله اکبر. دا ډېره جالبه خبره ده. ورونو خویندو، آخري وینا زما څه شی ده؟
که څوک هم دا فکر کوي چې د ژوند خوشحالي د ژوند سوکالي یا هوسا ژوند کول په دې کې دی چې موټر، پیسې، کور، ښځې زه به خوشحاله شم، والله درته وایم پښیمانه به شي، ډېر زر به پښیمانه شي. ځکه کارډي بي وګوره، همداسې نور وګوره، ته ډي جے خالد وګوره، یعنې دا نمونه چې کوم په میوزیک انډسټري کې هم چلن دي ټول په همدې راضي دي چې معنوي شیانو زموږ خوشحالي له منځه وړې ده. نو همدې دپاره نو خویندو که غواړې ته پخپله یو ښه مسلمان پاتې شي، تا ته څه پکار دي؟ اسلام باندې ځان پوه کا، په ځان تطبیق کا او نور ته ورسوه. زما هدف په ځان تطبیق کول څه معنی دي؟ ته یو ډاکټر شه لیکن یو ښه مسلمان ډاکټر شه، یو انجینر شه یو ښه مسلمان ډاکټر شه. دا نه ټول لاړ شي د منبر مخې ته کښېني، نه هغه باید موږ ولرو لیکن ټول مسلمان باید په دې کې هم مصروف نه شو. نو که انډوټډ یو کس چې د دنیا هر څه لري اسلام ته راځي، اسلام تطبیق کوي، نو زما بحث دا دی چې ستا باندې څه ده په دې دنیا کې، ستا تقاضا څه ده د ژوند نه. والله هیڅکله ناوخته نه دی چې ته هر عمل کې کې توبه وباسې، بیرته الله ته رجوع وکړې. دا د ګناه ټول تعریف دا ده چې ګناه څه ته وایي. ته په لاره کې روان یې، لار نه خطا شوې، بیرته لار ته راغلې، ګناه کې نه لار نه خطا شوې. اصلا ګناه لغوي معنا دا ده چې ته لار نه خطا شوی، بس خلاص. که ته په ګناه کې لار نه خطا شوی، بیرته لار ته راشه، اهدنا الصراط المستقیم ته راشه، چې څنګه لار ته راغله نو ګناه کې نه، قصه ختمه او الله ټول ګناهونه معاف کوي. موږ هم دا دعا کوو، انډیوټر تاسو هم دا دعا وکوئ چې الله دې ټول پخواني ګناهونه معاف کړي، بدون شک اسلام سره معاف کیږي. دویم الله دې په دین کې محکم وساتي موږ ټول، او الله ته موږ دعا کوو چې یا الله موږ د دین لپاره یو ذریعہ وګرځوه، موږ انتخاب کړو د دین کار لپاره، د خیر کار لپاره، ځکه الله موږ ته ضرورت نه لري. هغه کولی شي چې کون فیکون وي، هر څه همغه چې خپل طبیعت باندې شي، لیکن نه موږ ته ضرورت لرو. موږ دا دعا کوو چې موږ د انتخاب کړي، تا او ما انشاءالله. نو انډیوټر مسلمان شوی، ته مو ته دعا وکړه او دا خلکو ته یو ښایسته څپېړه ده. څوک چې فکر کوي فقط هغه کسان مسلمان کېږي کوم چې ضعیفه دي، اقتصادي خراب دي، ذهني خراب دي، وجودي خراب دي، ملکي خراب دی. نه، اسلام د هر چا دپاره دی، که مالدار دی که غریب.